کاپتا چې دې خبرو خوند ورکو ویل تل دې وې فرعون او د هغه خدای اتون چې شتمن میاشت په میاشت تمن کوي او بې وزله له یوه فصله بل تنور هم بې وزله کوي. موږ ته وخت راکوي چې د مصر ټولې ځمکې باغونه او کورونه واخلو، نارینه او ښځې خپل مریان او وینځې کړو. ای باداره، ته دغه تصور ونه کړې چې زه به نن سبا له تا څخه د پخوا په پرتله ډېره غلا کوم. له تا دغه خبره نه پټوم چې کله کله زه له دې کبله خواشینی کېږم چې ولې دومره صادق یم، او که ما ښځه او اولادونه درلودی نو حتما به یې ملامتولم چې ولې ستا له شتمنۍ څخه ډېره غلا نه کوم، ځکه چې ای لویه باداره او ای ستر سینوها، لا تر اوسه د مصر خدایانو ستا په شان بل ساده بادار نه دی پیدا کړی. خدایانو ته د دې لپاره پیدا کړی چې انسان در څخه غلا وکړي. ما او مرید د کافتا خبرو ته خندل او کافتا ویل زما باداره، هغه شتمني چې ته یې نن لرې له مالیاتو ځینو متفرقه خرڅونو پرته سوچه ګټه لري. متفرقه او تیتو پرک خرچي هغه رشوتونه دي چې ما د مالیاتو د ترلاسه کولو مامورینو ته ورکړي دي چې له تا سره مرسته وکړي. ځینې نور تیتو پرک لګښتونه هغه شراب دی چې ما د مالیاتو د ترلاسه کولو په مامورینو څښلي دي، ځکه کله چې غواړي د مصري کاتبینو حسابونه وګوري نو سرونه یې ورګرم کړه چې سترګې حسابونه ښه ونه کتلی شي. کافتا خپلو خبرو ته دوام ورکړ. ته نه پوهیږې چې د مالیاتو دغه مامورین که ډېر شراب هم وخوري بیا هم نه نشه کیږي او سترګې نه تیاره کیږي. په تیتو پرک لګښت کې هغه غنم هم راځي چې زه یې بېوزلو هغه کسانو ته ورکوم چې پوهیږم هر چیرته چې ځي نو په چا پسې خبرې کوي، د دې لپاره چې ستا صفت او ستاینه وکړي او ووایي چې سینوهه خپل ټول غنم ولس ته بخي. دغه کار اړین دی او دا د شتمن کېدا یو چل دی. یو شتمن هر کال سلګونو کورنۍ له منځه وړي او د هغې ځمکې نیسي، نارینه او ښځې مریان او وینځې جوړوي، د غنمو او نورو غلو دانو په احتکار سره بیه لوړوي او سلګونه کسان له لوږې وژني او په بدل کې خپلې کوټې له سرو او سپینو ډکوي. دوی د دې ټولې ګټې په بدل کې یو موټی غنم یا هم لږ سره او سپین زر څو تنو بېوزلو ته ورکړي او هغې چې هر ځای ته ځي بیا نو وایي چې دغه شتمن خپل هر څه بېوزلو ته ورکوي. شپه ورځ د بېوزلو د سوکالۍ لپاره کار و زیار کوي. د دې چل ګټه په دې کې ده چې لومړی بېوزل یا هغه کسان چې زما له لاسه بېوزله مریان او وینځې شوي او شتمن کسان دواړه له تا سره رخه او بخیلي کوي چې ولې شتمن شوی یې. دویمه دا چې کله د مصر حالات خراب شي او د اتونو خدای له منځه ولاړ شي نو څوک دا لټه نه کوي چې ستا د غنمو او غلو ګودامونه وسوځوي او ستا کورونه وران کړي یا تا ووژني، ځکه چې خلک تا یو زړه سواند او مهربانه کس بولي. له دې وروسته چې کافتا خپلې خبرې خلاصې کړې لاسونه یې پر ټټرې کېښودل، داسې ښکارېدل چې زما د ستاینې په تمه دی. ما وویل کافتا نو په دې ډول زه په خپلو ګودامونو کې پریمانه غنم لرم. کافتا وویل هو، ته نن په مصر کې تر ټولو ډېر غنم لرې. ومې ویل کافتا اوس د غنمو د کرلو وخت دی. کافتا وویل هو، له همدې عمل غنم ډېر لږ پیدا کیږي. ته باید ډېر ژر هغه کروندګرو ته ولاړ شي چې د پخواني خدای امون پر ځمکو کې دهقاني کوي او زما غنم پر هغو خلکو وویشي چې تخم ته اړتیا لري، ځکه چې هغې د کرلو لپاره غنم نه لري او د هغې غنم مرض وهلی دي. ما په خپله ولیدل چې د هغې غنم د وینې په رنګ سرې ټاپې لري. کافتا وویل ګران باداره، ته خپل فکر په دې ناسمو پلانونو مه ستړی کوه، پرېږده چې زه ستا په ځای فکر او فیصله وکړم. په سر کې چې کله کروندګرو د امون په پټیو کې کار پیل کړ، ګودام لرونکو ورته د کر او خوراک دواړو لپاره د نویو حاصلاتو تر ټولولو پورې غنم ورکول. داسې ټاکل شوې وه چې د هرې پیمانې غنمو په بدل کې د فصل د اخیستو په وخت 2 پیمانې غنم بیرته وسپاري. خو له دې کبله چې کروندګرو د دغه پور د ورکولو وس نه درلود، پور ورکوونکي مجبور شول د هغو مالونه ترې واخلي او کله چې به کروندګرو مال او څاروي نه درلودل، هر څه به یې له لاسه ورکړل.
خو نن سبا غنم دومره ګران شوي چې که ته د فصل د اخیستو او د درمن د ټولولو پر وخت د غنمو د پور پر ځای د هغې څاروي هم ترې واخلې نو ډېره ګټه به دې نوي کړي ځکه غنم ګران شوي او که یې په بازار کې خرڅ کړې تر هغې به ډېره ګټه وکړي چې څاروي ترې غصب کړي. پر دې سربیره د غنمو د کرلو لپاره کروندګرو ته د تخم لپاره په پور د غنمو ورکول د سوداګرۍ له پلوه ناسم کار دی ځکه چې زموږ د کار او مسلک غوښتنه دا ده چې سږ کال غنم ونه کرل شي. د دې سره به په بازارونو کې د غنمو بیه لوړه شي نو موږ باید کروندګرو ته غنم ورنه کړو چې د تخم په ځای یې وکاروي او ویې کري ځکه چې لومړی خو هغې د فصل د اخیستو پر وخت او د درمن د ټولولو پر وخت زموږ پور نشي راکولی او موږ باید څاروي ترې واخلو چې دا چاره زموږ په ګټه نه ده. دویمه دا چې د هوښیارۍ خبره دا ده چې که ځمکه ونه کرل شي ښه ده ځکه چې د غنمو بیه به زیاته شي. دریمه خبره دا ده چې ګودامداران به له موږ سره دښمني پیل کړي چې ولې مو کروندګرو ته په پور غنم ورکړي دي. د کافتا په ځواب کې مې وویل هغه څه چې زه یې درته وایم ویې منه زما غنم پر کروندګرو وویشه او هغې ورته ووایه چې دغه غنم د اخناتون او د هغه د خدای اتون په نوم درکوم ځکه چې فرعون پر ما ګران دی له همدې امله د خدای درناوی کوم. ما کروندګر ولیدل چې هډوکي تر پوستکي لاندې داسې ښکارېدل لکه په کانونو کې کارګران. ما ولیدل چې د کروندګرو د ښځو سینې د یوه وچ شوي ژي په شان ځوړندې دي هغې خپلو ماشومانو ته شیدې نشي ورکولی. ما ولیدل چې د هغې لوی ماشومان هم وږي دي او سترګې له ډېرې لوږې کړاغې راوتلي دي. له همدې امله باید ته زما غنم پر کروندګرو وویشې او ورته ووایې چې فرعون او د هغه خدایاتون دغه غنم تاسې ته په پور درکوي چې ګټه ترې واخلئ او په خپلو ځمکو کې یې وکرئ. خو زه نه غواړم چې دغه غنم په وړیا توګه پر هغو وویشل شي ځکه چې تجربې ښودلې کله چې څوک وړیا یو شی ترلاسه کوي د هغې په قدر نه پوهیږي او له همدې امله مصري کروندګر د امون له هغو پټیو او څارویو څخه چې فرعون ورکړي ول ګټه وانخیسته. که فرعون په سمه بیه دغه پټي او څاروي ورکړی وی او بیه یې په قسطونو ترې اخیستی وی نو کروندګر به مجبور شوی وی چې له ځمکو او څارویو څخه استفاده وکړي او ټنبلي ونه کړي. هغه پور چې ته یې کروندګرو ته ورکوي باید سود ونه لري او هغې ورته ووایه چې د هرې پیمانې غنمو په بدل کې د درمندونو په وخت کې باید یوه پیمانه غنم بیرته راکړي او ته یې وڅاره چې دوی باید دغه غنم په پټیو کې وکري. کله چې کافتا دغه خبرې واورېدې ساند یې فیل کړې ګریوان یې وشکوه او ویې ویل زما باداره ته بیا راغلی او زه دې له بدبختیو سره مخامخ کړم. زه څه ډول د هرې پیمانې غنمو په بدل کې د درمن پر وخت همغه یوه پیمانه غنم بیرته ترلاسه کړم. که زه د هرې پیمانې غنمو په بدل کې همدومره غنم ترلاسه کړم له چا به غلا کوم ځکه چې زه ستا له شیانو غلا نشم کولی نو باید د نورو له شیانو غلا وکړم. زه نشم کولی چې د فرعون په نوم او د هغه خدای اتون په نوم کروندګرو ته غنم په پور ورکړم ځکه چې امون به ښېرا راته وکړي. زه د فرعون او د هغه د مامورینو له ویرې دغه خبرې په ډاګه نشم کولی خو له دې کبله چې دلته پردي څوک نشته ځکه دغه ډول خبرې کوم او وایم چې پخوانی خدای امون ډېر قوي دی. د هغه کاهنان که څه هم ظاهرا قدرت نه لري خو اوس یې د اتون پر ټولو کروندګرو او کروندو لعنت کړی دی. له همدې امله د اتون کروندګر وږي دي او د هغې په ځمکو کې مرض وهلي غنم راشنه کیږي. کله چې کافتا دغه خبرې کولې ما له ډېرې ګرمۍ ساختګي ویښتان له سره لرې کړل او کله چې د کافتا سترګې زما پر ګنجي سر ولګېدې وی ویل او زما باداره آیا ستا سر هم ګنجې شوی دی؟ آیا غواړې داسې درمل درکړم چې د سر ویښتان دې بیرته راشنه کړي او تر پخوا هم ښکلي ویښتان ولري؟ دا تر ټولو ښه درمل دی چې په مصر کې رامنځته شوي او لا د دارالحیات ډاکټران ترې نه دي خبر. هر چا چې کارولي ښه نتیجه یې ورکړې. زه یې ستایلی یم خو یوازې یوه کس شکایت وکړ او ویې ویل
د دغه درملو د استفادې له امله یې پر سر داسې ویښتان راشنه شوي چې د حیواناتو د وړیو په شان دي او د تورپوستو په شان ګاړګوټي دي. کافتا ځکه ګډې وډې خبرې پیل کړې چې په دې ډول زه خپله فیصله هیره کړم، خو ما پوهه کړې چې پر خپل هوډ کلک ولاړ یم او زما غنم باید پر کروندګرو وویشل شي. کله چې کافتا متوجه شو چې زه ټوکې نه کوم ویې ویل زما باداره آیا لیوني سپي داړلی که دې د لړم نیش په بدن کې ننوتی دی چې لیونی شوی ستا دغه فیصله به موږ ډیوالیه کړي او بیا به د یوې نوړۍ ډوډۍ د ترلاسه کولو لپاره زیارګالو. زه هم ستا په شان د ډنګرو کروندګرو په لیدو خفه کیږم، خو زه داسې ځای ته نه ځم چې دغه ډول کروندګر ووینم چې تر پوستکي لاندې هډوکي ښکاري. ځکه په کوم ځای کې ورسره مخامخ شم مخ ترې اړوم، ځکه انسان چې کله یو شی ویني نو اغېزمن کیږي، خو کله چې غمجن شیان او مسلې ونه ګوري نو نه اغېزمن کیږي. یو شی چې زه یې خفه کړی یم دا دی چې ته وایې زه باید ولاړ شم او پر کروندګرو غنم وویشم. دا ډېر ستړی کوونکی کار دی، ځکه چې د نیل پر غاړه د مصر کروندې یوې جبې ته ورته دي. که زما پښه په خټه کې ننوته پر ځمکه به ولویږم او یا به د اوبو لګولو په یوه ستر لښتي کې ډوب شم، ځکه چې نن سبا بوډا یم او د پخوا په شان ستوماني نشم زغملی. ومې ویل کافتا تا پخوا دروغ ویل او ما تصور وکړ چې اوس شتمن شوی او درواغ ویل به دې پریښي وي، خو اوس چې ګورم بیا هم د پخوا په شان درواغجن یې. ته نن سبا تر پخوا ډېر ځوان ښکارې، ځکه چې پخوا د لاسونه او پښې رېږدېدل او اوس د لاسونه نه رېږدي. پخوا به د سترګه سره شوې وه خو اوس د سترګه نه سره کېږي، مګر هغه وخت چې شراب وڅښې ته ډېر چاغ شوی یې او زه د یوه ډاکټر په توګه ستا لپاره دا سفر ضروري بولم، ځکه چې ډېره چاغي درته تاوان کوي، پر زړه د فشار راوړي او ساه د لنډه لنډه کیږي. کله که پلی وګرځې نو ډنګره به شي او زموږ په شان به په چالاکۍ سره پر لاره ځي. آیا پر زړه دې دي کله چې د بابل په لارو کې پلي ګرځېدو ته به څنګه چالاکه روان وي؟ آیا پر زړه دې دي چې د لبنان په غرونو کې مو څنګه مسافرت کوه او ته به څومره ګړندی غرونو ته ورختلې؟ که زه د فرعون خاص ډاکټر نه وی نو حتما له تا سره په دې سفر کې ملګری کېدم، کروندګرو ته ورتلم او غنم مې پرې ویشل. خو له دې کبله چې د فرعون ځانګړی ډاکټر یم نو که یې هره ورځ په کار شم له طفس څخه به ځم. بالاخره کافتا تسلیم شو او موافقه یې وکړه چې زما په حکم کار وکړي. موږ تر نیمې شپې الکول وڅښل. کافتا د تیرو سفرونو کیسې او خاطرې بیان کړې او کله به یې زه او مرید خندولو. مرید خپلې مټې لوڅې کړې چې زه لاس پرې ورکېږدم. کله چې کافتا ستړی شو او غوښتلې چې ولاړ شي ویده شي نو مرید راته وویل اجازه به رانه کړي چې د ویدېدا لپاره ستانه شم. مرید له ما سره منګی نه و مات کړی، یعنې له قانوني پلوه زما ښځه شوې نه وه، خو پر دې شپه یې له ما سره دومره مینه وکړه چې تصور کوم که بلې هرې ښځې له ما سره منګی مات کړی وی نو دومره مینه به یې راسره نه وی کړی. په دې شپه چې مې کله له مرید څخه پوښتنه وکړه آیا له ما سره منګی ماتوي، هغې ځواب راکړ سینوها، ته د فرعون ډاکټر یې او زه ستا لیاقت نه لرم، ځکه چې زه یوې میخانې نوکره یم او ستا خور ستا میرمن باید هغه ښځه وي چې چا په میخانې کې د شراب ورکولو پر وخت نه وي لیدلي. په بل سهار باید زه په تفس کې د فرعون مور ته ورغلی وی چې ټول ترې ډارېږي. تر دې وړاندې چې د هغې ماڼۍ ته ورننوځم بیړۍ ته ستون شوم چې د کتان جامې واغوندم او بیا په غاړه کې د سرو زرو توق او د حیات صلیب ځوړند کړم. کله چې د جامو د بدلولو په حال کې وم موتی راننوته او وی ویل ای زما باداره، بختوره د هغه ورځ چې ته تفس ته راستون شوې، خو بېګا دې د نورو سړیانو په شان چلن وکړ او د دې پر ځای چې کور ته راشې او هغه ډوډۍ چې ما درته پخه کړې وه وخورې میخانې ته ولاړې او له دې ښځې سره دې هدف یې مریتوه شپه تېره کړه. ما پرون ستا تر تللو وروسته مریان وګومرل او کومو چې ټنبلي کوله هغې مې په متروک ووهل چې ژر ژر کور راپاک او سوتره شي او ته وکړی چې د شپې مهال کور ته راشي.
خو ته رانه غلې او له همدې امله زه نن په تا پسې راغلم. غواړم چې تا له ځان سره کور ته بوزم او هغه خواړه وخورې چې ما نن سهار درته برابر کړي دي. که له دې ښځې څخه لرې کېدای نه شي نو غوره ده چې هغه هم له ځان سره کور ته راولې، ځکه چې کور ته د دې ښځې راوستل تر دې ډېر ښه دي چې د هغې د کتو لپاره میخانې ته راشي او کور چې ستا د هوساینې ځای دی خو ته ترې لرې پاتې شي. زه پوهېدم چې موتی د مرید ښکلا ستایي او هغه د دوستۍ وړ مېرمن بولي، خو عادت یې کړی و چې دغسې خبرې وکړي او د خپلو خبرو سبک او رودا یې نه شوه بدلولی. ځکه مې یو سړی میخانې ته واستوه چې مرید ته ووایي ژر را روانه شي او زما کور ته راشي، ځکه چې زما نوکرې موتی تیپس ته زما د ستنېدا لپاره په کور کې یو وړوکی جشن جوړ کړی و. پر روان تخت سپور شوم او د کور پر لور روان شوم. موتی زما د روان تخت په څنګ کې روانه وه او ویل یې باداره ما تصور کوه کله چې ته په وپوغ ښار کې پاتې شوې او په دربار کې میش شوې ته به آرام سړی شي، خو اوس چې ګورم د پخوا په شان عیاشي او له ښځو سره د مینه دومره ډېره شوې چې تیفس ته له ننوتو سره سم میخانې ته راغلې چې ځان ښځو ته ورسوې. پرون چې له وپوقه نوی راغلی وې ما ولیدل چې سترګې دې ځلېدلې او اننګي دې سره او ګردول، خو له دې کبله چې یوه شپه له دې ښځې سره وې اننګي دې ننوتي دي او سترګې دې تورې ولوېدلې ښکاري. دغه موضوع د دې ښودنه کوي چې له ښځو سره لیونۍ مینه لرې، ځکه کوم سړی چې په اعتدال کې له ښځو سره ساعت تېری کوي دومره ژر یې څېره نه بدلیږي، خو ډېر نارینه داسې نه دي او غواړي چې تل له ښځو سره ساعت تېری وکړي. کور ته تر رسېدو پورې موتی همداسې خبرې کولې او بالاخره مې هغې ته وویل ای ښځې ستا دغه خبرې مې پر غوږ داسې لګي لکه د مچانو بنګېده، غلی شه. موتی غلی شوه خو زه پوهېدم چې خوشحاله ده ځکه چې بریالی شوه ما کور ته راستون کړي. موتی او مریانو کور په ګلانو ښایسته کړی و. موتی د بلاګانو د لرې کولو لپاره یوه مړه پیشو د ګاونډي د کور په مخ کې واچوله او څو ماشومان یې وګومارل چې کله زه کور ته ننوځم نو دویو په لوړ غږ ووایي بختوره ده هغه ورځ چې زما بادار بیرته راستون شوی دی. موتی ځکه دغه ماشومان د دې کار لپاره وګومارل چې غوښتل یې زه بچیان پیدا کړم او ویل به یې په هغه کور کې چې ماشوم نه وي تاندوالی پکې نه وي، خو هغې په یوه شرط زما لپاره د ماشوم هیله کوله چې کور ته کومه ښځه رانولم، ځکه چې موتی زما په کور کې د بلې ښځې د اوسېدو زغم نه درلود. له دې کبله چې له ښځې پرته ماشوم نه پیدا کیږي نو ما هم ماشوم نه پیدا کوه او د موتی هیله مې نشوه پوره کولی. کله چې ماشومانو په لوړ غږ او خاص ټون څو ځله وویل بختور د هغه ورځ چې زموږ بادار بیرته راستون شوی دی، ما هغې ته څو کړۍ مس ورکړل او موتی په شاتو کې پخې کړې څو پتیرې پرې وویشلې چې ماشومان په خوشحالۍ سره ولاړل. له دې وروسته چې زه کور ته ننوتم مرید هم راغله. ما ولیدله چې ځان یې په ګلانو سینګار کړی دی او په بدن یې عطر وهلي و. موتی زموږ لپاره خوندور خواړه برابر کړي ول، هغه خواړه چې یوازې په تیپس کې پخیږي او ما یې په بل هیڅ ځای کې ساری ونه لید. ما او مرید ډوډۍ خوړله. مرید 2 ځله په ډېرې مینې د موتی خواړه وستایل. موتی په زړه کې خوشحاله شوه خو د دې لپاره چې خپله خوشحالي پټه کړې وي سترګې یې کش کړې او داسې یې وښودله چې د هغې له ستایلو کرکه کوي. په دې کور کې چې اوس زما و او مخکې د یوه مزګر کور د ډوډۍ پر وخت د مرید تر څنګ داسې خوشحاله وم چې له اوبو جوړ ته راځو، یعنې ساعت ته په خطاب کې مې ویل خپل څاڅکي بند کړه چې دغه شیبې همداسې پاتې شي، ځکه کله چې دغه شیبې له منځه ولاړې شي ښایي ساری بل وخت پیدا نه شي. زما په کور کې له مرید سره د ډوډۍ خوړل داسې مهمه پیښه نه وه چې زه یې په اړه ډېرې خبرې وکړم، خو له دې کبله پرې غږېږم چې انسان د نیکمرغۍ د موندلو لپاره سفرونه کوي او د نړۍ ګوټ ګوټ ته مزل کوي، خو کله چې خپل کور ته ستنېږي پوهېږي هغه نیکمرغي چې د ورپسې مزلونه کول د هغه په کور کې ده او چټي د خوشبختۍ د لټون لپاره نړۍ کچ کړې ده. له دې وروسته چې ډوډۍ وخوړل شوه ما ولیدل چې زموږ د سیمې یو شمېر بېوزلې او زما ځینې پخواني ناروغان زموږ په انګړ کې ګرځي.
دوی داسې ښکارېدل چې ځینې پکې شتمن شوي دي ځکه نوې جامې یې اغوستې وې. یوه پکې د نورو په استازیتوب وویل سینوها تر هغه وخته چې ته په دې سیمه کې اوسېدلې او په وړیا توګه دې زموږ معالجه کوله موږ دې په قدر نه پوهېدو، خو له دې وروسته چې له دې ځایه ولاړې موږ پوهه شو چې ستا شتون څومره زموږ په ګټه او موږ ته غنیمت و. اوس چې راستون شوی ستا په لیدو ډېر خوشحاله یو او دغه ورځ چې ستا د راستنېدا ورځ د بختوره ګڼو. بیا یې هغه ډالۍ راکړې چې زما لپاره یې راوړې وې. د دغو ډالیو بیه ډېره لوړه نه وه، خو له دې کبله چې په مینه یې راکړې نو زه پرې ډېر خوشحاله شوم. زه پوهه شوم چې زموږ د سیمې ځینې بېوزله نور هم بېوزله شوي دي، ځکه چې د فرعون نوي خدای هغوی ته ځینې ستونزې پیدا کړې وې چې د هغوی دندې او کار ته یې تاوان رسوه. یوه بېوزله ماته یوه پیمانه سبوس راوړل. سبوس د هغه کسانو خوراک دی چې غنم نشي اخیستلی. بل بېوزله یوه مرغه راته ډالۍ کړ چې په ډبرې یې ښکار کړی. یوه سړي څو دانې وچې خرماوې زما مخې ته کېښودلې او یوه بېوزله ځوان یو ګل راکړ. په ناروغانو کې مې یو بوډا کاتب هم ولید چې په ستوني کې ججوری درلود. د دې ناروغۍ ته اوس ګواټر یا د ججوري ناروغي وای او سر یې ټیټ کړی و. د هغه په لیدو حیران شوم ځکه چې تمه مې نه کوله هغه دې ژوندی وي او هغه مریا مې هم ولید چې ما یې ګوتې معالجه کړې وې. هغه خپلې ګوتې راوښودې. پوهه شوم چې بیخي ښې شوي دي. یوې نجلۍ چې پر ځانه به یې ځان خرڅوه هم زما ناروغه وه او ما پخوا د هغې سترګه معالجه کړې وه. هغې خپلې ټولې ملګرې هم ما ته راواستولې چې زه یې بدني نیمګړتیاوې ورته لرې کړم. دغه نجلۍ چې اوس پنډ او غټه ښځه شوې وه زما پخوانۍ ناروغه وه چې ما په نورو کې شتمنه لیدله، ځکه چې دې ښځې د شته فلزاتو د ټولولو فکر درلود او هغه فلزات به یې غونډول چې په ارزانه بیه یې د ځان په پلورلو ترلاسه کول. دې ښځې څو میخانې اخیستې وې، بیا یې په اجاره ورکړې وې. په یوې کې د ځان لپاره د عطرو د خرڅلاو دوکان جوړ کړی و او په عین حال کې چې عطر به یې خرڅول د هغه ښځو ادرسونه به یې هم خپلو مشتریانو ته ورکول چې ځانونه ارزانه خرڅوي. ما د ټولو ډالۍ په ډېرې خوشحالۍ ومنلې او له دې کبله چې په دې ورځ زما کور ته ځینې راغلي بېوزله ناروغان معالجې ته اړتیا یې درلوده، ما هم د کتان جامې وایستلې او هغې معالجه مې پیل کړه. مریض هم خپلې جامې ویستلې او د ناروغانو په معالجه کې مرسته راسره وکړه. د ناروغانو په ټپونو به یې پټۍ لګولې، زما چاړه به یې پاکول او په اور کې به یې ښودله او یا به یې د هغه کسانو په رګونو کې تریاک پیشکاري کول چې د غاښ درد یې درلود چې د غاښ د ایستلو پر وخت د درد احساس ونه کړي. زه متوجه شوم چې زما ناروغان حتی مېرمنې له دې امله ډېرې خوشحاله وې چې مریض له ما سره مرسته کوي، ځکه چې مریض ډېر ښکلی اندام درلود چې هیڅ ډول جامو د هغې د اندام ښکلا نشوه پټولی. کله چې د ناروغانو په معالجې بوخت شوم ناڅاپه مې ځان هماغسې نوحه ولید چې پخوا بېوزله و او د بېوزلو معالجه یې کوله. د دې کبله چې تر اوسه د مقام شتمنۍ او په دربار کې د پاتې کېدا له امله فاسد شوی نه وم نو ځان مې ډېر نیکمرغه احساسوه او له دې امله چې ښکلي مریض هم د ناروغانو په معالجه کې له ما سره مرسته کوله نور مې هم ځان نیکمرغه احساسوه. بیا مې په زړه کې ترازو د هغه وخت د اوبو ساعت ته یې ترازو یا میزان وایه ته ویل ای ترازو د اوبو بهیر ودروه، ځکه چې اوس ځان نیکمرغه ګڼم او ډارېږم چې که د نیکمرغۍ دغه شیبې تیرې شي بېرته به راستنې نه شي. کله چې وروستی ناروغ معالجه شو زما له کوره ولاړ، پوهه شوم چې لمر لوېدو ته نږدې کېږي، خو زه لا د فرعون د مور کور ته نه وم تللی. مریض چې پوهه شوه زه باید د فرعون د مور کور ته ولاړ شم، اوبه یې راوړې. ما ځان ژر ژر ووینځه، دې راسره مرسته وکړه چې جامې واغوندم او د سرو زرو غاړکۍ او د حیات صلیب یې را په غاړه کړ. کله چې مې غوښتل له کوره راووځم ویې ویل سینوها د فرعون د مور په کور کې ډېر مه ایسارېږه، هڅه وکړه ژر بېرته راشي ځکه چې د کور پوځي ستا په تمه دي.
څلور-دېرشم څپرکی د فرعون مور. د فرعون د مور ماڼۍ ته د تللو لپاره باید په بیړۍ کې سپور شوی وی. په بیړۍ کې سپور شوم او پارو وهونکو ته مې وویل همت وکړئ، ژر ژر پارو ووهئ، او که د ستورو تر روښانه کېدا پورې ما د فرعون د مور ماڼۍ ته بوځئ، تاسې ته به زر درکړم. پارو وهونکو داسې په بیړه پارو ووهه چې د بیړۍ څوکې د اوبو د څیرلو پر وخت د بیړۍ دواړو غاړو ته دیوالونه جوړ کړي ول. په اسمان کې 2 ستوري لا نه وو روښانه شوي چې زه د فرعون د مور کور ته ورسېدم. تر دې وړاندې چې ووایم د فرعون مور خپل حضور ته څه ډول ومنلم او څه یې وویل، لومړی باید یادونه وکړم چې هغه 2 ځله له تفسه د افق ښار ته راغله، خو په افق کې پاتې نه شوه ځکه هغه له دغه ښاره کرکه کوله او د نوي خدای په اړه یې د خپل زوی کړنلاره نه وه خوښه. دی به ویل نوي خدای په مصر کې د ژوند نظم ګډوډ کړی او خلک یې خفه کړي دي، خو پر فرعون مور ډېره ګرانه وه. له همدې امله یې هېڅکله له مور سره جنجال نه کوه. دود او دستور دا دی چې کله یو هلک واده نه وي کړی نو د مور پر وړاندې تر هغې ورځې ړوند او کوڼ وي چې واده وکړي او ښځه یې غوږونه او سترګې ورخلاصې کړي. خو د فرعون ښځه نفرتیتي چې د اتون د ستر کاهن امیلور وه، د پلار په خاطر د فرعون د سترګو او غوږونو د خلاصولو فکر نه کوه، ځکه چې پوهېده ستر کاهن له تی سره د ورور او خور اړیکې درلودل او هر ځل ستر کاهن د دې لپاره د فرعون د مور ماڼۍ ته ورته چې له تی سره مجلس وکړي. پر دې خبرې ټولان د سلطنتي ماڼۍ هغه ماڼۍ چې د فرعون مور پکې اوسېدله ساتونکي لا پوهېدل، خو یوازې په افق ښار کې فرعون له دې موضوع بې خبره و. حتی ځینو ویل چې د تی وروستی لور هم د فرعون نه بلکې د ستر کاهن لور ده. زه تصور کوم له هغې ورځې چې مصر او فرعون رامنځته شوی له استثنایي مواردو پرته د فرعون مور دغه ډول کارونه کړي او له دې دود سره سمې بچیان پیدا شوي، خو څوک یې پرې نه خبرول، ځکه په هر پړاو کې هغه کسان چې له دې موضوع خبر دي هغوی یې په پاپیروس نه لیکي چې راتلونکي خلک ترې خبر شي، بلکې دغه راز ساتي. کله چې دوی ومړه شول د هغې ورځ هم له منځه ځي. په هر پړاو په تېره بیا په دې پړاو کې هم داسې دي چې د فرعون د مور د ژوند حالات نه لیکل کیږي چې خلک او راتلونکي نسلونه ترې خبر شي. په هر پړاو کې هغه کسان چې د فرعون په دربار کې ژوند کوي پر دې خبره پوهه او زه هم د فرعون د ډاکټر په توګه له دې موضوع خبر یم. له هغې ورځې چې اخناتون د مصر پر خلکو نوی خدای تپلی، د پخواني خدای کاهنان وایي چې حتی اخناتون د خپل پلار زوی نه دی او تی د اخناتون د پلار په ژوند کې هم په همدې دود ژوند کوه او اخناتون هم په همدې ډول پیدا شوی دی. زه جرأت نه کوم چې دغه اوازه تایید کړم. باور لرم چې فرعون د خدایانو زوی دی، ځکه د مصر پاچاهي هغه نعمت دی چې خدایان یې فرعون ته ورکوي. خو باوري یم چې د پخواني فرعون په ژوند کې په داسې حال کې چې لا د نوي خدای موضوع منځته نه وه راغلی د امون کاهنانو له فرعون سره دښمني پیل کړه. هغه مهال هم دا اوازه موجوده وه چې دغه فرعون د خپل پلار زوی نه دی. په هر حال کله چې پر دې ورځ د تی سلطنتي ماڼۍ ته ننوتم د فرعون مور زه یو کوټې ته ور وبللم. د دې کوټې پر دیوالونو ډېر قفسونه راځوړندول او په هر قفس کې مرغان هم تر سترګو کېدل چې ځینو پکې الوت کاوه. تی له ماشومتوبه د مرغانو له نیولو سره علاقه درلوده. هر ورځ به یې د ونو پر څانګو سریښناک کڼ موښل او مرغان چې به پرې کېناستل بیا ترې نشو پورته کېدای.